یو لوبغاړي چې دې ته یې چلنج ورکړی و دی د افغانستان د آزادو سیالو د پریپیډ یو اتل یو قهرمان یادیږي او افغاني سیال چلنج درکړه چې وحیدالله شیرزی به آیا څنګه وتوانېده چې دغه سیال ته خپله ماته ورکړي او دغه چلنج وګټي؟ واقعا بس ورزش کې چې څوک ډیر زیات زحمت وباسي په ځان باور ولري نو کولی شي چې هر رقم قوي سیال یې ماتې کړي. نو دې سیال چې ما سره کله فایټ کارت وته نو پیغام یې ما ته راولېږه چې مثال زه به ستا دغه سیالۍ ګټم درنه او زه به د ناک آوټ کوم. زموږ ډېر ښه ملګری ده او واقعا هغه هم د افغانستان عزت وساته او ډېر ښایسته فایټ وکړه. د همدې لارې بیا هم ورته مبارکي وایم. ډېر زیات وطنوال راغلي وو، ډېر افغانانو دننه ګراونډ کې موږ یې سپورټ کړلو، ډېره مننه یې کوو. تل خپل اتلان دغسې که هغه کرکټ وي فوټبال وي که هره رشته یې دوی راځي او خپل وطنان تشویقوي. ډېر زیات مننه یې کوو. سیختن تعالی په سپیڅلې نامه سلام سلام افغانستان. ستړي مشئ ښه راغلاست او هرکلی دا ښایسته ننګرهار دی. خوشبختانه نن ورځ داسې یو خپرونه کې قرار لرم چې د افغانستان یو اتل یو قهرمان را سره په خپرونه کې شتون لري. تاسې له نامه او له څېرې سره آشنا یاست. دا قدرمن اتل قهرمان وحیدالله شیرزی کوم چې د سپټمبر په 14 باندې خپل تر ټولو سخت ترین سیال د پاکستان یو لوبغاړي چې دې ته یې چلنج ورکړی و دی د افغانستان د آزادو سیالو د پریپیډ یو اتل یو قهرمان یادیږي او خوشبختانه د سپټمبر په 14 باندې دا لوبه ډېر په ویاړ او په افتخار سره وګټله او خپل ګران افغانستان ته یې دغه ویاړ راوړه. د تشویق هم شو. نو د افغانستان یو څو ځینې ځوانان چې دي دې ته د استقبال لپاره مخې ته لاړه تورخم ته هغه د هر څه نه مخکې دغه لنډه ویډیو ګورو او بېرته راځو خپرونې ته. استاد هم را سره په خپرونه کې شتون لري. دې سره به نورې خبرې کوو د پاکستان په هغه لوبه باندې دی چې د 14 په سپټمبر باندې وګټله او یو ویاړې افغانستان ته وبخه. ملتیا مو کوي خپرونه تر اوسه شی به وګورئ.
خراغلاس او خوشبختانه شیرزای صاحب را سره ناست دی او په خبرونه کې را سره شتون لري. دینه به د هغه لوبې چې د سپټمبر په 14 باندې له سرسخت سیال او پاکستان خپل لوبه وګټله او د سره به په خبرونه کې دغه پښتني ځینې پښتني چې د هوادوالو غوښتنه هم و او غوښتنه کړې و چې تاسو شیرزای صاحب ملمه کیا دا د نو تاسو په کورونو کې او د نړۍ په ګډ کې منګه ګوریا. شیرزای صاحب بیا هم تاسو ته خراغلاس وای ماستری مشي او کوم یار چې تاسو افغانستان ته راوبخه او دغه اتلولي مو راوړله ډېر مبارکي. ډیره زیاته مننه تاسو د یوټیوب چینل لاره ټول وطنوالو ته دغه بریا مبارکي وایم او هیله ده چې د فایټ نم خوند اخیسي. خوشاله اوسئ. ډیره زیاته مننه کوو. کله چې تاسو ته پاکستانی سیال چیلنج درکړ چې وحید الله شیرزای به آیا څنګه وتوانید چې دغه سیال تخپل ماته ورکړي او دغه چیلنج وګټي؟ واقعا بس ورزش کې چې څوک ډیر زیات زحمت وباسي په ځان باور ولري نو کولای شي چې هر رقم قوي سیالي ماتي کې نو د سیال چې ما سره کله فایټ کارت وته نو پیغام ما تراولېږي چې مثال زباستا دغه سیالي ګټم درنه او زبده ناک اوټ کوم نو همداو چې ما خواري نورم زیات ک او مش کولای چې دغه منفي پوینټونه پیدا کما تر څو دغه لارې زاغه ته شکست ورکم او افغانستان ته بریا راوړم. بالکل یعنی دا خبر هغه په ویاړ باندې کړی و چې زبتا تاسو ماته درکوم او دا خبره کړه چې مثال زبستا غاخونه ماته مو نه کاوټ کوم بده خو هغه خبر نو چې چا سره مقابل شوی. شیرزای صاحب واقعا بالکل مونږ چې په ورځ لوبه وکړه واقعا ډیر زیات خوندوره و او تاسو ډیر زیات خواري کوشش مهنت کړو او هر کله چې ورزشکار مهنت خواري کوشش وکي او خپل ګران هواد افغانستان د لپاره رښتینی وسی نو هغه به خامخا یو اتلولي ګټي. او بالکل بس د هواد مینا او د هوادوالو تشویق ده چې مونږ لوبېږو مونږ ځان لپاره نه لوبېږو کچېره هوادوال مونږ تشویق نه کوي او دوی خوشاله نه زمونږ په بریا نو مونږ نه لوبېږو نو هم دوی لپاره لوبېږو چې خپل هوادوالو ته خوښي ورکړو. بلې او خوشبختی خبره بل بیا د شیرزای صاحب شي یوازې یالته تاسو په میدان کې نه ویا د افغانستان یو بل قهرمان یو بل اتل هم فکر کوم په دې ورځ غي لوبه هم و او بالکل قریش رجبی زمونږ ډیر خملګری ده او واقعا هغه هم د افغانستان عزت وساته او ډیر ښایسته فایټ وکړ زموږ لاره بیا مرته مبارکي وایم نو قریش ډیر با اخلاق الګ ده او د اخلاق تر څنګ ډیر با استعداد ده نو ما مو شو کولای چې خپل حریف په اول راوند کې ما نه کاوټ ک او قریش په درې راوندونو په نمبر وګټله نو هغه تم چې چیلنج ورکړو او هغه دواړه چیلنج یو داساله زیاترو هوادوالو به شیرزای صاحب ستاسو هغه صحنه هغه ویډیو چې تاسو په هغه کې په خپل کور کې تر ټولو سخته ماته ورکړله هغه لوبغاړي ته چې تاسو چیلنج درکړو خو خدای نه په شریک وګورو ولنه وګورو وطنوال به وګوري. بلې نو دغه ویډیو تاسو وګورئ چې زمونږ اتل قهرمان ګران رور وحید الله شیرزای څنګه توانیدل چې خپل کور کې تر ټولو سخت سیال چې هغه د ته چیلنج هم ورکړو او ماته ورکړله. ویډیو وګورئ به تر اګرځو خبرونه ته ملتیا مو کوي.
او زه آخري پیغام مې دا دی چې په 80 کیلوګرام کې چې څومره هم فایټر په اسیا کې یوازې پاکستان نه په اسیا کې څومره فایټر څور سره مالېما ښه استاده ډېره خطرناکه صحنه نه وه والا بس ډېره خطرناکه موږ لپاره اوس هم ایزي ده آسان ده شیرزی صاحب تا چې دا کوم خپل سیال چې تاسو یې چلنج درکړی و دا د کومه سبب د ګونډو ووخه زړه دې پرې نه خوږېده والا مسابقه خو داسې چې هغې ساعت کې زړه درد مرد باید ونه کړي او د وطن لپاره چې بریا راوړي نو حتمن باید داسې ګزارونه ورکړي چې فینش شي فایټر او همغه ګونډې وي چې زما سیال خپل روحیه بیخي له لاسه ورکړه کوم شیمه چې پکې هغه لاړه او اول راوند کې ناک آوټ شو کله چې په لومړی ځل د خپل وطن نه ووتې او په دې نیت باندې چې زه به یو اتلولي قهرماني راوړم دعا د چا وه بس دا د ټول ملت دعا او د مور او پلار دعا او د ټول افغانستان دعا او زه باید یادونه وکړم چې په کونړ کې زلزله شو هغه زلزله ځپلو شهیدانو ته زه د سیالۍ ډالۍ کوم هماغه د سیالۍ نه وروسته ما دننه په رنګ کې دا پیغام ورکړ چې زه دا سیالۍ د کونړ زلزله ځپلو او زخمیانو ته ډالۍ کوم او هیله لرم چې زخمیانو ته الله رب العزت روغ صحت ورکړي او شهیدانو ته جنت فردوس غواړم امین شیرزی صاحب تاسو خپله چې هلته په لوبه کې وئ آیا داسې احساس مو کوو چې زه دلته ځان ته یم که نه هلته ستاسو په کوم ځای کې چې ستاسې لوبه وه که نه کوم سازمان کې هلته افغانان ستاسو تشویق دپاره راغلي وو او بالکل ډېر زیات وطنوال راغلي وو ډېر افغانانو دننه ګراوند کې مونږ سپورټ کړلو ډېره مننه یې کوو تل خپل اتلان دغسې که هغه کرکټ وي فوټبال وي که هره رشته دوی راځي او خپل وطنان تشویقوي ډېر زیات مننه یې کوم آیا څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به بیا تا ته کوم پاکستاني لوبغاړی چلنج درکړي او د همدې فایټ نه بعد ما پسې یو پاکستاني د زیب حسنین په نوم باندې راغی په 80 کیلو کې چلنج کړم او ما چلنج قبول کړی ده ان شاء الله وطنوال دې په تمه د دې فایټ تقریبا 15 یا 15 ورځې وروسته به هم دې سازمان کې دا سیالۍ ترسره شي ان شاء الله موږ هم دعا کوو دا ورته ویلي دا غز او دا میدان ما ډایرکټ ورته ویلی چې راځه بس مشکل نشته دا ورته ویل افغان څنګه ډارې او بالکل دا ورته ویل چې موږ هېڅ کله هم چېرته وروسته نه یو تللي نو تا نه به څه لاړ شو او بالکل نه افغان رښتیا وي نه په سر دی او نه په تاوان دی دا رښتیا تا خو به ډېر نه اورېدلي افغانان چې لږ جذباتي دي او بل الحمدلله موږ مسلمانان یو وجود کې طاقت ډېر زیات ده نسبت د نورو هیوادونو لوبغاړو ته نو زه بیا هم دا بریا ټول افغانستان ولس ته مبارک وایم خوشحاله اوسئ یو بله لنډه ویډیو ګورو د وحید الله شیرزي بېرته راګرځو ملتیا مو وکړئ او خپرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې راسره وګورئ خراغلاس او هرکلی او تاسې له افغانستان له ښایسته ننګرهار نه خپرونه ګورئ د افغانستان اتل قهرمان د آزادو لوبو سیالیو اتل وحید الله شیرزی راسره خپرونه کې مېلمه دی څو ورځې مخکې تاسو په سوشل میډیا کې ولیدل همدا اوس هم په دې باندې ډېر زیات بحثونه کېږي او دا یو اتل یو قهرمان د خپلې خاورې لپاره ګڼل کېږي او بالکل بس مونږ زحمت وباسو او زمونږ به کوشش تل هم دی چې خپل ولس لپاره خپل وطن لپاره بریاوې راوړو خوشحاله اوسئ آیا د دې نه مخکې تاسو کومه لوبه د نورو ملکونو نه ګټلې ده کړې مو ده که نه والا سیالۍ ډېر زیات برابر شوي حتی روسیې کې خو بس افغانستان کې بعضې مشکلات دي د ویزو الله دې پرې رحم وکړي چې ویزو مشکلات حل شي او زه افغانستان ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې زه به کوشش کوم چې روانه سیالۍ مې اول خو دغه د پاکستان کوم چلنج چې د دې سره وي او چلنج نه وروسته ډېر زیات کوشش مې ده چې له خیره روسیه کې یو سیالۍ ځان ته برابر کړم انشاءالله الله مهربانه دی تاسو د ورزش په برخه کې هم ځوانان روزئ یا شیرزی صاحب که نه
او بالکل زه خپل یو روزنیز کمپ لرم د ورزش په برخه کې او کوشش هم دا ده چې ځوانان د بې ځایه ګرځېدلو نه هغه کوم وخت چې دوی اضافه لري راشي خپل ورزش وکړي زحمت وباسي تر څو د وطن او د خپل ولس د خپل کورنۍ لپاره د خپل هغه منطقې لپاره ویاړ وګرځي او د بې ځایه کارونو منفي پوینټونو نه بچ اوسي. خوشحاله اوسئ. بیا بلې پوښتنې ته راځو. هلته چې تاسو کله لاړئ په کوم سازمان کې چې وی هلته ستاسو سره د پاکستان د خلکو هغه د سازمان د مشرانو کشرانو رویه څنګه وه؟ والا رښتیا خبرې واقعا پاکستان خلکو د پاکستان یاد سازمان د چې لاړو زموږ ډېر ښایسته ښه راغلاست وکړه استقبال یې زموږ وکړه. زه باید د همدې یوټیوب چینل له لارې د اسامه محبوب اوان د وایس پریسیډنټ اف IFT نه ډېره زیاته مننه کوم او همدغسې بابر راج نه واقعا زموږ ډېر زیات قدر عزت یې وکړه. همدغسې د پاکستان عوامو زموږ ډېر زیات قدر عزت وکړه. واقعا دغه سیالۍ چې دي د دې لپاره برګزار کېږي چې د دوو ملکونو ترمنځ دوستي او یووالی لا زیات شي. نو پاکستان زموږ ستاسو ګاونډی هیواد ده نو موږ تاسو ورسره سالم رقابت لرو اما د سیالۍ نه بهر ورسره باید موږ کوم هغه ونه کړو ځکه دواړه اسلامي هیوادونه دي ګاونډیان یو او زه ډېر زیات مننه کوم ځکه ګراوند کې ما ته یوازې افغانانو مینه رانه کړه هلته زموږ ستاسو د کوزې پښتونخوا پښتانه وو هغوی ډېر زیات مینه راکړه تر څنګ مغایات سازمان والا د پنجاب خلک وو هم ما ته ډېر زیات مینه راکړه د بریا نه وروسته راغلل مبارکیانې راته راکړې نو زه ترې ډېر زیات منندوی یم. هلته زموږ ډېر زیات قدر وکړه او هیله لرو چې بیا انشاءالله هلته ورشو. انشاءالله بله بالکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله افغانستان او پاکستان زیاتره وګړي چې دي هغې تضاد خوروي زیاتره چې دي د یو بل نه کرکه کوي پښتون د پښتون د مسلمان نه نفرت خوروي خو داسې نه ده په کار. تاسو لکه څنګه یادونه وکړله چې زموږ ډېر قدردانۍ وشو نو دا به په حقیقت کې وي بالکل چې تاسو هلته تللي ویه هلته د اغیزې پښتنو تاسو ته مبارکي درکړه د لوبې نه بعد د ګټلو؟ هو واقعا پښتانه هم راغله د پنجاب خلک هم راغله زموږ ډېر زیات افغانان دي هغوی ډېر زیات خوشحال ول نو هلته داسې یو حساب ده چې سپورټمین چې کوم سپورټمین ښه وځلیږي هغوی ته هغه مهم ده هغې ته مبارکي ورکړي داسې ضد نشته چې والا دا افغانی ده یا پاکستانی ده یا بل ده نو په دغه حساب زه واقعا زه خپله یو رقم هیجاني شوم چې دا څه حساب دی د پاکستان خلک راځي ما تشویقوي ما سره عکسونه وباسي نو ستا چې د منلو نه ده نو واقعا بالکل خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوو فکر کوم چې استاد ستاسې به شیرزی صاحب ډېر خسته شوي هم هستئ بېخوبي به هم ستاسو ډېره زیاته وي او یو ځانګړې مننه زه ستاسو نه کوم چې زموږ دعوت مو من راغله یا زموږ خپرونه کې موږ سره مو یو څو خبرې وکړلې او موږ ډېر زیات خوشحاله شو او ستاسو غوندې ځوانانو باندې موږ تل ویاړ افتخار کوو که هغه د افغانستان په هر ولایت کې وي د نړۍ په هر ځای کې چې افغان وي چې هغه د خپل د هیواد دپاره داسې ویاړونه راوړي موږ تل په ویاړ او افتخار کوو. ډېره مننه ستاسو نه چې موږ مو دعوت کړلو او زموږ استقبال هم وکړه په دې خاطر چې وطن ته هم بریا راوړه انشاءالله موږ به کوشش تللی دی چې دې وطن ته ډېرې زیاتې نورې بریاوې راوړو. تاسو یوټیوب چینل نه مننه تاسو نه مننه کور مو ودان خیر اوسئ. قربان مو شم. شیرزی صاحب وروستۍ کې ځوانان چې دی مونږ او ستاسې د ډېر زیات شاهدان یو چې ځوانان مو په غلطو لارو باندې روان دي نشهیي توکي زیات استعمالوي هغه ځوانان چې ورزش نه کوي ورزش ته مخه نه کوي هغوی ته تاسو پیغام لرئ؟ هغه ځوانانو ته زما پیغام دا ده چې ورزش وکړئ تعلیم وکړئ او کوشش وکړئ د ورزش تر څنګ اخلاق ډېر زیات مهم ده. دا بعضې ځوانان د مثال ورزش کوي د دې لپاره چې مثال خپل طرز ووایي یا ماماز وي یا کلیوال یا خلکو باندې ځان چې زه ورزشکار یم نه ورزش چې هر چا په هغې هدف پوره کوي انشاءالله هغه بیا خپل هدف ته نه رسېږي او که څوک په دې خاطر چې زما صحت ښیي زه د وطن لپاره ویاړ جوړ شم زه د خپل فامیل لپاره نو هغه حتمن پرمختګ کوي او بغیر د ځوانانو نه که هر څوک وي که هغه زوړ ځوان سپین ږیری که هغه سړي که زنانه نو باید ورزش وکړي د صحت لپاره که نور وخت نه لري د ورځې 15 دقیقې ورزش وکړي انشاءالله ټول عمر به ځوان هستئ. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه پروسې کې ډېر ښایسته ښکلی پیغام او موږ هم پروسې کې دعا کوو چې تاسې په راتلونکي کې په نورو ملکونو سره یا هم پاکستان سره داسې سیالۍ لرئ ټول دعا کوو چې الله تعالی ستاسو ته
لا داسې ښایسته ښایسته بریاګانې نصیب کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، قربان مو شمه. ډېره مننه کوو په ننګرهار کې د ګرین هارت پیزا رستورانت نه چې دلته موږ ته داسې یو ښایسته ځای منظم انتخاب کا او موږ ته واک راکړ. ډېره زیاته مننه ترېنه کوو. که تاسو غواړئ چې د ښکلو ښایسته خارجي داخلي خوراکونو په لټه کې یاستئ نو ګرین هارت پیزا رستورانت انتخاب کړئ. قدرمنو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه د افغانستان یو اتل قهرمان وحید الله شیرزي صاحب سره. هیله ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا د بلې خپرونو کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په لوی بهونکي څښتن تعالی ربان سپارو. هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ. د یو سوکاله تلفاتې افغانستان په هیله. لوی الله مو مل. د خدای په امان.